مثلا نیم منیجر د موږ سره صحیح ده نیم منیجر دا کار کوي د کوم ده د تاسو کوم درس د جوړ مخلاص کړو مخلاص کو په لوي کوم ځای کې پاتې نه دا یې مل سره مې ته وایي د ټول بیا درته وګوره کله فرق پیدا کړي ماته وایي چې نه فرق دی نه څه وایي نو دا فنکشن دی ماته تاسو فنکشن په نو ټول کلاس خلاص مې په اخر کې کوم څه ده دا کله یو شنو باندې اوس نو سره پیږي نه منیجر دا ول مثلا دې په مثلا باندې مونږ کولای شي تنخواه په نمونه باندې ونه مولکه ځکه کوم نیم دا طریقه ساده مثلا زاهد علي او بل څه ده خان دې تنخواه کوم دومره دا تنخواه شي صحیح ده راځه دا تنخواه نیم منیجر باندې کلیک کوم بیا نیو باندې کلیک کوم کلاس نیو باندې کلیک کوم کنده ته نوم کوم زاهد وکي کوم بیا راځم نیو باندې کلیک کوم بل څوک در سره علي کومه تنخواه د علي په نوم باندې کوي دا تنخواه بیا وکي کوم کله مو وکي کړل بیا راځم نیو ته نیو کې بیا راځم بل یو څوک ده خان راځم حکومت تنخواه خان په نوم باندې کوي دا یعنی اوس بیا وکي کله مې وکي کو بیا کلوز کوي بس تاسو دریم شیټ هر یو شیټ سلاټ سیټ کولی کې مساوي خان دا وګور ډایرکټ خان تنخواه شي یعنی مطلب مجبور نه چې دغه تنخواه بیا کې صرف نوم یادوي لکه ولکه چې مساوي علي جمع څه شي مثلا خان دا وګور د خان د علي تنخواه دوه سره جمع کړئ څه شي نظر ځوان زاهد څو تنخواه ده مساوي زاهد انټر دا وګور زاهد څو تنخواه ده صحیح ده د تنخواه د دوی په نوم دی کولای تاسو دلته راشئ ایډیټ تغیرات هم راوستای شئ بل نوم باندې اړای بل نوم ته واړوه صحیح شو ډیلیټ کوئ دې ځنه بس تاسو کولای شئ ډیلیټ کړئ ټول انتخاب کړئ ډیلیټ بټن یې سره ختم دا د چیرته کار کوي مثلا که زه وایم چې دا د خان په نوم باندې زاهد په نوم تنخواه د چیرته د کار کوي یوازې په شیټ 1 کې د کار کوي اوکې یو بل تنخواه اټ کومه د چا په نوم باندې مثلا علي په نوم کومه تنخواه د علي په نوم باندې کوي دا کله دا تنخواه انتخاب کړو کې کوم شیټ کې د کار کوي ځان دا ټول ورک بوک کار کوي پر شیټ کې بل تنخواه مثلا اټ کومه د چا په نوم باندې خان دا د چیرته کار کوي شیټ 3 کې کومه تنخواه ده دا اوکې سو چې د کړلو بیا کلوز کا اوس راشه ته وګوره علي سره دا به یوازې پاول شیټ کار کوي په زاهد او مساوي زاهد وګوره یوازې پاول شیټ کار کوي او هغه سره دا بل علي دا به چیرته کار کوي ټول شیټونه کوي ګوره مساوي علي ډایرکټ کار وکړو یا دویم شیټ ترای سره ته ټول کې ګوره ټول کې زاهد شته نشته کولی کنه علي دا ګوره ډایرکټ شته کولی کنه مساوي خان داشتان چې ترای سره ته ټول کې ما په دې ځای کې مساوي زاهد نشته ورته کنه مساوي علي شته ځکه دا ټول ورشیټ وربوتي وا کولی کنه مساوي خان ابو وی ځکه هغه نو څون شي تاکل وو دریم شي صحیح ده بل تاسو کولای د فلټر ورکړئ کوم چې دې نه یو بل جوړ کړی دی ګوره دا مين خط کړلو مثلا کټ کوم دې ځکه چې کوم یو ټیبل ترنه جوړوم نظر تراسي دا ټیبل شو وځه دا ټیبل پر ځای کې کار کوي ګوره کله ته ولې کنه مساوي سم کا او سلاس د تو طریقه مې ټیبل 1 ټول جمع شولا خو تاسو کولای شئ د تراسي دې ځکه مثلا فارمولا ته دلته تاسو کوم نمونه ماته شو کا کلیر پټراول خو نیم سکوپ ورکشیټ هغه نمونه شو ورکشیټ په تړاو لري دا نمونه سیواجی په شیټونو کې کار کوي یا نمونه ته شو کې سپورت بوت کار کوي دا ډول پورت بوت کار کوي صحیح ده پور ورک بوت او بل یا نیم ویت ایر هغه نمونه شو کې غلطي ولري غلطي ورته نشته نو نیم ویت اوټ ایر هغه نمونه بغیر د غلطي نه وي دا ته وګورئ نیم ویت اوټ ایر ټول د شو په ډیفاین نیم مطلب هغه راته شو کې نمونه وي دا یوازې نمونه یو کته وایي چې بل درته شو کې بس شو کې خبره ټیبل دا وګور ټیبل ورته شو کې او هغه نمونه غواړي نه بیا ډیفاین نیم باندې کلیک وکړه صحیح ده خبر دې نه وروسته ځکه کولای شم راشه مدد ته وګورم ډیفاین نیم دا به لاند کولای شم ګوره چې دا ما سره هیڅ نه وي ختم شو څنګه مثلا دا ټیبل مې بخې دې نه ختم کړ دلته ختم شو اوس راځم دلته دې نه ډیفاین کولای شم دا به اسانه طریقه ده زاهد تنخواه باندې ودرېږه کلیک یې بیا ډایرکټ اوکې کا بیا راشه دې باندې ودرېږه اوکې بیا خام تنخواه باندې درېږم اوکې کله مې دا اوکې کړلو اوس راځم مثلا په شیټ 2 کې دلته لیکم مساوي سم کا اوس خلاص علي کاما بل څوک خان چې ته دم جمع کېږي نو پرابلم دا وګوره مثلا خان جمع څه شي علي یوازې علي غواړي علي ته وایي دا یوازې کوم څه شي صحیح شو دا اپلای نیم دا کار کوي ګوره
که چېرته دې شیټ کې تا دا نومونه نه وي ورکړي فرض کړه دا نومونه مې بیخي ختم کړل ټول مې ختم کړل زه دلته راغلم یو فارموله مې اپلای کړل لیکل چې مساوي دا جمع دا جمع دا درې سره جمع شول خو دې باندې کوم ډول فارموله اپلای ده B3 B4 او B5 ها که دلته اوس نومونه ورکړم دې ته نیم اوکې بیا راځم مثلا دې ته نومونه ورکوم نیم اوکې دې ته نومونه ورکوم نیم اوکې اوس یې زه بل ځای جمع کوم دا وګوره مساوي علي جمع خان جمع څوک ده زاهد په دې کې نور فرق نشته خو یوازې دې کې خاني اسم مساوي او دې کې شی اسم مساوي نو ته غواړې چې مطلب دغه باندې نومونه اپلای کړې نو راشه دلته ورته وایي ګوره اپلای نیم کوم نومونه پې اپلای کوې دا ټول ورته انتخاب کوي بیا اوکې کله مو چې اوکې کړل وګوره لکه څه ډول چې دلته نومونه په هماغه باندې هماغه نومونه اپلای شي د B1 B2 دغونه به تېره شي مطلب دې ته به لاړه شي صحیح ده فارموله کې استعمالوي دا ډېره ساده خبره ده ګوره ولیکه چې مساوي سم کوس خلاص علي کاما کاما بل څوک خان کاما بل زاهد دا اسانه وه خو یا خو داسې کولی شي دلته ولیکي چې مساوي راشه ورته وایي چې علي جمع ورکړه څوک خان جمع بل څوک زاهد ټپټم او ګوره ډایرکټ د دې ځانه یو یو کولای شي کپټ لیست واړه کلیک وکړه دا وګوره هغه لیست د شو چې سالي په دې شیټ کې ده خان په دې شیټ کې ده او زاهد په دې شیټ کې ده کریټ فارم سلیکشن کار کوي ته مثلا 2 کالونه ولري زه لیکم چې 2010 دې طرف ته لیکم چې 2000 نه مثلا 2010 کې ما ډېر خرچه مثلا کړې ده دا وګوره دا پیسې مصرف کړې او په 2009 کې مې خرچه کړې ده داسې اوس زه معلوموم چې 2009 کې ما څومره خرچه کړې لوړه خرچه مې څومره کړې وړه نو دا مې انتخابوم راځم ورته وایم چې کریټ فارم سلیکشن لیکم هغې د کال چېرته لیکل شوی ده ټاپ کې ده اوکې بل راځم دا انتخابوم دې کال چېرته لیکل شوی ده ټاپ اوکې که دا وګوره نو دلته راشي ورته ولیکه چې مساوي سم کوس خلاص کوس خلاص کوم کال جمع کول غواړې 2010 انټر یې دا وګوره مساوي سم کوس خلاص کوم کال و 2000 سم مساوي کوس خلاص 2000 څو وبدل نه خیر دلته مو غلطي دا کړې دا په خپل په نمبر کې راځي صحیح ده دلته ورته ولیکئ سیلري او دلته ورته ولیکئ څه شی سیلري تاسو خپل دلته بره کال نه ورکوئ دا 2010 شو او دا 2000 څو ده نه ولکې دا نومونه ور بدل کړئ دلته مثلا ورکړئ سیل او دلته پرس سیلري اوس دا ټول انتخاب کړئ راشي ورته وایي کریټ فارم ټاپ خپل انتخاب ده د دې نه مو ګوره کریټ فارم او ټاپ خپل انتخاب ده اوکې اوس کولی شئ دلته ورته ولیکئ چې مساوي سم کوس خلاص سیلري کوس بند که دا وګوره 2009 کې ما دومره مصرف کړی څو ځلې مصرف کړی ده کاونټ کوس خلاص ورکړه سیلري کوس بند کې انټر یې که دا وګوره څو ځلې مصرف کړی که بله سیلري جمع کوم مساوي سم سیل کوس بند کې انټر یې که دا وګوره دومره خرچه مې کړې او سب ډول مې څومره خرڅه کړې ده ایوریج کوس خلاص چېرته سیل کوس بند کې انټر یې که دا وګوره په اوسط ډول مې دومره خرچه کړې صحیح ده یا دلته لیکم چې مساوي مینیمم د ټولو مې کوچنۍ خرچه څومره کړې ده سیلري انټر یې که دا وګوره دومره خرچه یې کړې 2009 کال کې 2010 کال کې مې ټوله کوچنۍ خرچه څومره ده دا وګوره مینیمم کوس خلاص دلته ورکړه سیل انټر یې کړې ټوله کوچنۍ خرچه لوړه خرچه مکسیمم کوس خلاص سیلري کوس بند دا وګوره لوړه خرچه شوله که کمه خرچه غواړې په 2010 کې زیاته خرچه غواړې مکسیمم کوس خلاص دلته ورکړه سیل کوس بند په انټر یې که دا وګوره لوړه خرچه دومره ده پوه نه شولې باندې یعنې دا سر لیبلې چې دا د دوی نمایندګي کوي که فرض چې تاسو دا ولیکئ بس ډایرکټ په دا ټول عددونه کې راځي ګورئ دلته ولیکم چې مساوي سم کوس خلاص سیلري کوس بند که دا وګوره ټول جمع که نه شي جمع دا عددونه که تاسو دلته جمع کړئ همدغه شی به ترې راوځي انټر یې که دا وګوره 9,450 سمجھتا ہونا کی بات ہے ہاں بل راځي دې نه ټریس ډیپندنت تړاو ته وایي کیږي مثلا تاسو ته کوم عددونه لیکلي په دې ځای نه کې دا اوس دا جمع کوم لیکن چې مساوي دا عددونه جمع مثلا دا عدد جمع دا عدد او جمع پر مثال دا عدد تاسو اوس وایي دا د کوم عددونو مجموعه ده ټریس پریسیډنټ دا ګوره هغه عددونه به درته ښو چې د کومه نه دا لاسته راغلي وي او که ډیپندنټ ورته فرض مثال چېرته مې عددونه لیکلي وي صحیح ده راشه دلته تاسې ریموو دا وګوره ختمه شي که چېرته دلته عدد جمع کړی مثلا دا عدد مې جمع کړلو ورپسې دا مې جمع کړلو
او د سر عدد دا جمع کوم تاسو څوک وایي دا عدد کوم عدد ته جمع شوی دا ترس ډیپندنت کلیک وکړه دا ورته ډایرکټ دا عدد چاته جمع شوی دا دی عدد کولای شي د دې نه بیرته ریموو کې کای واځي چې ته پریسیډنټ ریموو کړي د تراشه ریموو پریسیډنټ او کا ډیپندنت ریموو کړي لاندې راځي ریموو ډیپندنت او کنټرول ریموو کړي مثلا کدا غشي او کدا غشي دواړه د ډیلیټ سره بیا ریموو باندې کلیک وکړه ټول به ختم شي تاسو ته پریسیډنټ او ډیپندنت څه فرق دی بلکې دا چې ور دا هغه عددونه د شي مطلب دي کوم عددونه شامل دي ټول درته شي او دا بل ځای بیا دا یو عدد د شي آیا په دې کې جمع شوی دا او په دې کې جمع شوی دا یوازې هغه یو عدد وګوره صحیح ده شو فارمولا تاسو اوس فکر کړئ کله چې عددونه جمع کوم ماته عددونه جمع کیږي ګورئ زما سندر ته لیکم چې مساوي دا د جمع دا د جمع دا جمع دا کته تاسو کوی چې ماته عددونه جمع کیږي یوازې فارمولا د چې په کتاب کې لیکم راځنه شو فارمولا اوس ګورئ مساوي دا جمع دا د جمع دا د او جمع پسې دا د کله سنټر کوم ګورئ نتیجه راکوي نه یوازې ماته هغه فارمولا شي کومه فارمولا کې اپلای شوی صحیح ده کواړی مطلب عدد راته شو کړي دا ټیک مارک مطلب دی دا مکمل ټول عدد ته شو کوي صحیح ده یعنی جمع کوي به کواړی تاسو ایرر مثلا تاسو یو غلطي کړې وي ځکه چې مساوي دا د تقسیم کپ څه باندې په دې باندې نو دا غلطي کوم ځای من سره غلې ده ټریس ایرر باندې کلیک وکړه ایرر چیکینګ دا وبخښئ ایرر چیکینګ نه هدف دا مطلب دا ایرر ماته چې کولې غلطي کې راغلي شو کیلکولیشن سټپ ایویلوټ مکمل د تشریح دا وګوره کوم ډول غلطي رامنځته شوی دی کوم ځای رامنځته شوی ده یا تاسو کولای شئ ترڅ ایډیټینګ فارمولا باندې تغیر کړئ او مطلب اصلاح کړئ صحیح ده مثلا جی هغه د ډي 8 دا زغوانه مثلا دا مثلا تقسیم کوم په څه باندې یا جمع کوم د چا سره ډي 9 سره 7 سره دا ګورې ټره کې ډایرکټ په تماته نتیجه راکې او کوم غلطي دا غي څنګه شوله من د لاړه لاندې کولای شئ تاسو ستريس ایرر بیا مو دا غلطي کړې وګوره ځکه چې مساوي دا تقسیم کا په څه باندې په دې خالي خانه باندې دا خو یو غلطي شوله نو دا شله ته ستريس ایرر کله کلیک وکړئ دا ور دې ته موږ ورته تور اپډیټ دا باندې دا غلطي دي ځنه من سره غلطي که ختمول به ته دې نه ختم کړئ نو سرکولر پرنس ته ول چې کله تاسو یو عملیه تر سره کوئ په ایکسل کې دا مهمه خبره ده چې هغه حجره چې مثلا تاسو عملیه تر سره کوئ هغه په عملیه کې شامل نه وي کچې ته شامل سي به سرکولر پرنس جوړیږي او که سرکولر پرنس جوړ سي به نتیجه صفر وي مثلا تاسو د تعدادونه لیکلي دا دې خانې نوم څه ده ځکه چې مساوي سم کا وس خلاص هغه د پاس خانې نه میونی ولاله ان تر 12 پورې شامل کړو نه اوس 12 سم کړه کنه کړه او په دې خانه کې ما عملیات تر سره کړل کله انټر کماته یو میسج راکړي سرکولر ریفرنس نو ته وارنینګ نو ته د سرکولر ریفرنس جوړ شو یعنی دا په دې معنی چې هغه خانه کوم خانه کې استعمال تر سره کې هغه په عملیات کې شامل کړل او کله نتیجه وګورئ نتیجه څه ولا صفر اوس ته معلومه چې چیرته سرکولر ریفرنس جوړ شوی دا دلته ته ډایرکټ وګورئ شي کوم خانه کې جوړ شوی دا F12 او دې خانه کې سرکولر ریفرنس جوړ شوی دا ته ډایرکټ پته لګي چې کلیک وکړئ وګورئ دلته براشي او کله درته راغلو تغیر کراولې مثلا دلته راشه دا F12 یوازې تر نو باسا دا تاسو کا F12 انټر کړه دا ډایرکټ نتیجه درکړه سرکولر ریفرنس مو پیژنئ دا ځکه جوړی مطلب هغه حجره څنګه کې شامل کړي ایویلوټ فارمولا باندې کلیک وکړئ دا مکمله فارمولا درته شي سم چې دا تر سره شوی دا کلیک وکړئ دا وګورئ مکمله درته شي یا تاسو سټپ بای سټپ لري لکه دا فارمولا جمع دا د جمع او څه مثلا دا د کله سنټر کما او دا فارمولا ګورم کلیک کوم بر راشه وګورم د دې نو تاسو ایویلوټ دا ګورم مکمله درته بر درته شي دې ځکه چې دا تر سره شوی دا فارمولا کوم ځای نشي وسوي سره کوم تر سره شوی او په نتیجه کې چې کلاس راغلي دا وګورئ درته واچ وینډو مرسته کولای شي د حجرې په اړه باندې معلومات وګورئ کلیک وکړئ کومه حجرې په اړه معلومات ګورئ دلته یو حجره ته انتخاب کړئ د حجرې په اړه بیا څنګه کومه دا بندومه دا وګورم بیا چې کومه ده سي دا بوک 4 کې دا کوم شیټ کې دا شیټ 1 کومه حجره ده H11 ویډیو چې دی فلس دا کومه پرنه په اپلای شوی ده همدته پرنه د شي دا پرنه په اپلای شوی ده کیلکولیشن د څه ډول تر سره کیږي اتوماتیک تر سره کیږي اتوماتیک ایکسپټ پر ډیټا ټیبل کزه ته یو څه دونه جمع کړه مثلا دا دونه دې ځکه به جمع کړم مکمل بس کزه بار تغیر اولم ګورې د اعلان د دونه کې ډایرکټ تغیر راځي فارمولا کې په نتیجه کې تغیر راځي کنه راځي ځکه دا دونه ډیری ځکه چې دا دونه مثلا ځکه ما دا ګور ډایرکټ دا کمې کنه کمې ځکه دلته اتوماتیک انتخاب ته چې ته لاندې مینوال انتخاب کنده درته وایم
مینول کې انتخاب کما بیا دا معنی دا تغیر به اتوماتیک نه راځي ګور مینول می انتخاب کړلو اوس تاسو ورکوي دا وګوره تغیر راځي نه کولای شي اوس تغیر راشي اپډیټ باندې کلیک وکړئ دا وګورئ اوس به هغه تغیر ډایرکټ اپلای شي صحیح خبره ورسېده یا مثلا دلته راغلاستئ اتوماتیک ایکسپټ پر ډیټا ټیبل توایس نور عملی دی اتوماتیک خو بغیر د ډیټا ټیبل نه ډیټا ټیبل ته توایس څه کار کوي کدا ولا کومه دا وګورئ دا عملی خود اتوماتیک تر سره کیږي اتوماتیک ته کنه دي نه هو کله ډیټا ټیبل جوړ کما ډیټا ټیبل به څنګه جوړوي مثلا دلته لیکم چې نیم سالري دا مثلا د میاشت تنخواه ده او دا د کال تنخواه ده عمر زاهد دا ورځ تنخواه شو میاشت څو ورځې ده کال څو ورځې ده 300 په دې خانه کې دوه خانې سره ضربون دا مخکې روان ده صحیح ده D1 ضرب څه شی D2 انټر یې کوي دا ټول انتخاب ګوري دا عملیه نه تر سره کیږي ډیټا ته براسي ډیټا کې به ډیټا ټیبل ته ډیټا ټیبل کې په اوله خانه کې به D1 انتخاب کوي او په دویمه خانه کې به چا انتخاب کوي D2 ګوري دا عملیه نه تر سره کیږي تر سره شو نه خو دا عملیه خو به اتوماتیک تر سره کیږي دا وګوره ځکه چې دې ځکه ما فارمولا کې ورته ویلي چې نور ټول عملیه اتوماتیک تر سره کیږي ایکسپټ پر ډیټا ټیبل ایکسپټ معنا بغیر ایکسپټ پر ډیټا ټیبل مطلب بغیر د ډیټا ټیبل نه کوم غواړي دا تر سره سي اتوماتیک باندې کلیک وکړئ دا ګور ډایرکټ هغه عملیه تر سره شو کای ټیبل عملیه کدا عملیه ټول به تر سره کیږي دا ټیبل څه ډول جوړیږي دا ان شاء الله تاسو د ډیټا مینه کې ځای کې وایي صحیح شو بیا راځم د تلاندې کیلکولیټ ته مثلا کچې تاسو دلته ماده لیکلي مثلا په دې ځای کې ماده ولیکل اول مومن ول انتخاب کړی وي داسې من ول انتخاب کړلو او دلته وګورئ چې دا فارمولې د سویس مثلا دا وګوره عددونه تغیر نه راځي نه یا دلته نور عددونه لیکلي دا به جمع کړل مساوي سم کوس خلاص دا وګوره کوم دې تغیر اورم لاندې تغیر نه راځي تاسو څو کوئ دا تغیرات یوازې اپلای شي نو دې باندې کلیک وکړئ چې لیکلي دي اپډیټ یا کیلکولیټ ناو په دې ځای کې اپلای شي کوم غواړئ دا دې اپلای شي دا دې اپلای شي دواړه ماسي بس لاندې به لیکلي وي ته کیلکولیټ شیټ ان مکمل شیټ یا باغ سي کیلکولیټ سي وګوره په دې کې تغیر راشي په دې کې تغیر راشي په دواړو باندې اپلای شي دا تغیر څه مشکل خونه کې ده ډیټا په مرسته به موږ کولای شو اول ایکسټرنل ډیټا راوړو د نورو ځایونو مثلا فرام اکسس غواړم دا ډیټا د اکسس نه راوړم اکسس ته باول لاړ شم مایکروسافټ اکسس یو پروګرام دا ډیټابیس لپاره ده دته مثلا زرا ځما دې ځکه واغه ورکوم په مثال ام پی یو ټیبل جوړ کړو د چاپ نوم باندې امپلای دا اکسس تاسو وسکلو وایي په دې ان ام سیو دې کې څو نمونه شوما دا ریکارډ کې واچو د ډیټابیس نوم څه دی درویش دا اوس ایکسل تر اړه ماغه ډیټا راځم دې ځکه درې زم راځم بیا چې ته ډیټا ته ډیټا کې پرام اکسس کوم ځای نه راوړم ډاکومنت د تر څنګه خاص کې څنګه ډیټابیس ده درویش دا مې انتخاب کړو اوپن ټیبل چې ته غواړې د لیکنه په دې ځای کې غواړم یا د پیو ټیبل په شکل غواړم دواړه مو ویلي و یا د پیو ټیبل په شکل باندې غواړم ځوان د ټیبل په شکل چې ته غواړې په دې موجوده شیټ کې په دې ځای کې مثلا غواړم یا په بل شیټ کې غواړم ته انتخاب کړم نیو شیټ که زه موجوده شیټ ته انتخابم په دې ځای کې غواړم اوکې کس کله دی اوکې په ګور ډایرکټ مو تاسو د لیکنه راشي هماغه د اکسس لیکنه ته ډایرکټ راځي صحیح ده کچې د سوي تاسو مثلا تغیرات کې راولئ لکه په مثال راځم په دې کې تغیر راولم په اکسس کې د دې لپاره شرط دا چې اول باید دا فایل بند کړئ سیو کوم په ډیسکټاپ باندې مثلا د اکسس په نوم باندې دا نور به ټول بندوم یعنی کله دا فایل خلاص وي هغه فایل به تاسو نه تغیر کړئ واستلای دا مې بند کړ چې چاپ نه سیو کړی اکسس اوس دغه ډیټابیس تلار ته پیری کې تغیر راولم مثلا ریکارډونه به اډ کوم نورم یعنی بل د کې اصول ریکارډونه چوم لکه پر مثال ورفي دا څه ده اډمن او دا څه سره کوم تنخواش ولا دا بل پر مثال څه ده رپی انجینر او دا تنخواه ده جاوید انجینر دومره تنخواه
دا بنک دی بیخي لاړ چې خپل هغه ته مو اکسل را خلاص کړئ دلته وګورئ هغه تغیرات راغلي دي نه دي راغلي انیبل کانټینټ دې ځای باندې کلیک وکړئ بیا راشي ډیټا ته ډیټا کې ورته کلیک کړئ ریفرش ډایرکټ په هغه لیکنه ټوله راشي د توري مې سره بیا ډیټا کې درته وایم یو ځای کې مې ته وایم صحیح ده دا ګور ریفرش مې کلیک کړل او پی هغه ټول درته راغله خو کوم داسې حالاتو کې تاسو اکسس خلاص کړئ دا فایل مخلاص بیا تغیر نه کړئ راځي مثلا هغه فایل مې داسې خلاص کړلو دا وګورم دا مې خلاص کړلو دې کې زه تغیر نسم راوستی که خلاص کړم دا وګورئ لاندې وګورئ نو ریکارډ اټکو یا ځان تغیر راولي هیڅ امکان نه لري یو ځل مې بل نوم سیو کوي بیا به تغیر کې راولي خو هغه تغیرات بیا دلته راځي نه ایکسل ته اول به دا ورته بندوي بیا به تغیرات کې راولي صحیح ده فرام ویب که چېرته مو دا معلومات په ویب سایټ باندې چېرته سیو کړي وي مثلا په ویب پیج باندې مو سیو کړي وي یا په ویب سایټ باندې تاسو کولی شئ هغه ځای نه یې راوړئ www هماغه فایل هغه ورکړئ ادرس ورکړئ هغه فایل درته خلاص بیا راوړلی شئ خو دا باید مکمل ډول باندې د انټرنیټ سره څنګه یاستئ اشنا یاستئ انټرنیټ مو باید زده وي بیا کار نه اخیستلی شئ فرام ټیکسټ که چېرته تاسو نوټ پیډ مثلا لیکلی وي کوم فایل مو په نوټ پیډ کې لیکلی وي زه راځم هلته ورته لیکم مثلا نیم د څه شي په واسطه بیل کوم ټیپ په واسطه جاب سیلري لاندې راځم عمر ټیچر دا تنخواه علي انجینر او دا څه شی شوه تنخواه خان اډمین او دا څه شی شوه تنخواه صحیح ده دا اوس سیو کوم کله مې دا سیو کوم مثلا ډیسکټاپ باندې چاپ نوم باندې سیو کوم دی یا ډیټابیس دا مې بند کړلو اوس غواړم دا ایکسل ته راوړم ایکسل ته راځم دلته ورته وایم ډیټا فرام ټیکسټ کوم ځای نه راوړی ډیسکټاپ نه کوم یو فایل و ډي بي امپورټ یې کړه نیکسټ یې کړه لیکنه مې څه شي په واسطه بیله کړې وه ټیپ په واسطه نیکسټ فینش کله مې فینش کړل او ته کدا وګور ډایرکټ درته راشي دا نور سټیپونه یې دلته موږ تاسو ډیټا مینو کې دلته وایي ټیکسټ ټو کالم کې دا ته بیا ما خبرې لیکلې نه دا بیا ته ټول تفصیل سره وایي څه کار کوي اوس موږ ډایرکټ کوم ځای نه راوړو مثلا نوټ پیډ نه ګورې بیا ورته راځم چېرته ډیټا فرام ټیکسټ ډي بي انسرټ نیکسټ د ټیپ واسطه بیل د نیکسټ فینش لیکنه به ډایرکټ دلته راشي صحیح ده که په هغه کې تغیر راولئ داسې خلاص مې تغیر کې راوستلی شي مثلا دې کې مو کوم ریکارډ اټ کړلو لاندې مثلا راځم دلته لیکم چې جاوید انجینر د تنخواه صحیح ده رفیع اډمین او د تنخواه مثلا صحیح شو دا اوس دواړه سیو کوم کله مې دا سیو کړل بند کړلو راځم چېرته دې ته راځم بیا دلته ورته وایم ریفرش کوم یو فایل و ډیټابیس انزر ته دا وګوره ډایرکټ به راشي څه وایي پوه شوې که نه بس ته که نه ده بس څه وایي دا پروسه لږ اوږده ده که مو زده نه شي بیا بېل څه نه کوي زده مو نه زده کېږي دا کیرې بس کیرې ته تجربه مې د اکسس نه ډیټا راوړل کېږي دا اوس مې د اکسس نه راوړه خو دا به یو ځل کیرې تړم بیا بیا راوړم که داسې وایي زده کولی شو بس کشف یې ورکوم نو که داسې وایي نه شي زده کولی خو مطلب بیا په اخر کې زده ته ونه وایي چې زده کېږي نه لکه زه یې وینم ویې وایم نو خو تاسو خوښه کړئ ته څه وایې نه دا خو نه وایه ها